دا یو ملګری تپوس کوي ته یو ملګری زمونږ نه تپوس کوي چې تاسو ر امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوي نو عیسی علیه السلام چې راشي هغه به چا تقلید کوي حضرت امام مهدی صاحب چې راشي هغه به چا تقلید کوي امام حنیفه رحمه الله په خپل د چا تقلید کوو نو ملګریا دا سوال انتهایی د ملګری د غلط بیانې نه کار اغستره او د سوال له جهالت سره تعلق ساتي په جهالت دا سوال په جهالت باندې مبني دي ګوره مونږ خبره دا کو په مجتهد باندې اجتهاد په مجتهد باندې اجتهاد د پاغه باندې چا تقلید نشته تقلید خو په هغه چا باندې لري چې هغه د اجتهاد طاقت نه لري اگر دې خبري صلاحیت نه لري چې قران سنت نه برای راست اجتهادي مسایلو کې مسله واخل اجتهاد وکړي نو دغه څه کس باندې لازم دي چې یو امام تقلید وکړي د یو امام په مذهب باندې ژوند او ژوندۍ تیر کړي عیسی علیه السلام چې راځي ابزان له مجتهد وي ادیونه دغه ملګری نه ته پوښتنه کوي ته عیسی علیه السلام مجتهد نه مني که مجتهد نه مني خو کفر خبره کوي نو چې کله هغه ته مجتهد مني بیا هغه په باره کې دا قسم سوال څنګه کوي او خپل اجتهاد کوي که نه دغه تقلید ته څه ضرورت دی او حضرت امام مهدی خپل د لیکلیم دی امام حضرت امام مهدی سے چې لفظ د امام دی وایي خپل مجتهد دی هغه تر چا تقلید کوم ضرورت او امام حنیفه رحمه الله په خپل مجتهد او هغه تر چا تقلید ضرورت نه ګورو په مجتهد باندې تقلید نه دی واجب په مجتهد باندې اجتهاد لازم دی ها یو مجتهد کې خپل ځان نه د لوی مجتهد تقلید کوي هغه جدا خبره نو دا سوال غلط دی بنیادی طور باندې ځکه د په مسله باندې نه دی په مجتهد باندې اجتهاد دی په باندې چا تقلید نشته موږ عیسی علیه السلام مجتهد منو موږ حضرت امام مهدی صاحب مجتهد منو موږ هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مجتهد منو هغه تر بل چا تقلید ضرورت نه دا سوال د غلط بیانې سره تعلق ساتي جهالت سره تعلق ساتي الله دې موږ دواړو نو ساتي جزاک الله خیر